چې پښتانه که سره واړه یوه خوله شي، پښتانه که سره واړه یوه خوله شي، پښتونخوا کې بیا جنګ جګړې نشي. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. او چې هر وخت پکې یوه نوې هنګامه وي، داسې ځای کې به زړه څرنګې ښه شي. محترمانو کتونکو، دا وخت بالکل په لنډي کوتل تحصیل کې موجود یم چې ما سره د پښتو ژبې ستر نوموړي شاعران موجود دي. ناڅاپي مشاعره را جوړه شوې ده چې د دې صدارت وي ډېر ګران موږ سره د موږ مشر فیروز اوتر افریدی صاحب کوي و راځو ملګریو سیټ ته. موږ سره په دې مشاعره کې صادق اسرار صاحب موجود دی، درویش افریدی صاحب موجود دی، ریاض افریدی صاحب موجود دی، سفر علي سفر صاحب موجود دی، وارث اجز صاحب موجود دی و را سره چې کوم دی که نه ډېر ګران محترم فیروز اوتر افریدی صاحب موجود دی. نو ټولو نه مخکې راځو د صادق اسرار صاحب طرف ته چې هغه موږ ته څه راپرزو کوي. تا که ګل پشان اشنا خندېدل زده کړل، زده کړل، ما شبنم غوندې بسیار جړېدل زده کړل. او محبت ته مشکل نه دی شمه رویا، د پتنګه مې ځان سوځېدل زده کړل. او ګله ته خو داسې نه وي لکه شوې چې دا د چا نه دی له دره شړل زده کړل. او اوس به ګرانه زندګي شي د مینو، زړونه جاړي چې د سترګو خوړل زده کړل. او تورې زلفې د شین خط سره واصل شوې، تور خامار په میګتونو سیدل زده کړل. او مبارک شه د هغو صادق اسراره، د یار خپو کې که چا سر ټیټېدل زده کړل. مطلب چې رایادیږي مې د یار هره خبره، او یادوم یې په بار هره خبره. او څه په نیمه شپه به پټ سره واصل وو، سره کړه به مو په ډار هره خبره. او څه په زور او زیر به تا ته تېرومه، ستا ستړي انتظار هره خبره. او ته که هر څو پټوې احوال زمانه، رسوي راته ریبار هره خبره. او خیال د نو نن رکیب ته په محفل کې، و په مونږ یې نیغ ګزار هره خبره. او د غریب د څه خبرې هېڅ حق نشته، نن چلیږي د مالدار هره خبره. او چې څښتن وي وربخلې سلیم عقل، د هغو وي بیا د کار هره خبره. هوښیاران په دور ګوهرو باندې سکړي، دور ګوهر وي د هوښیار هره خبره. استاد درویش ته چا نه یره طرحه نه کا، لیونی کوي په جار هره خبره. مننه عابد ثمر صاحب چې څوک هم ویني وګوري هغو ته هم سلامونه. چې ستا په سترګو کې د مینې نظر پاتې نه دی، ښکلیه جانانه اوس یې هغه اثر پاتې نه دی. او دا ستا د دره ژوندی تللی یم په کومو سترګو، نه یم مین چې په دورشل کې مې سر پاتې نه دی. دا ستا د دره ژوندی تللی یم په کومو سترګو، نه یم مین چې په دورشل کې مې سر پاتې نه دی. او ما د دنیا د نااعتباره یاران ډېر ولیدل، په دې خبر شوم چې په هیچا باور پاتې نه دی. ما د دنیا د نااعتباره یاران ډېر ولیدل، په دې خبر شوم چې په هیچا باور پاتې نه دی. او باده چې ورشي خوشحال خان فخر افغان ته وایه، د پښتنو جونو په سر د څادر پاتې نه دی. یوازې زه پې زخمي نه یم سترګوره اشنا، ستا د بڼو نه خو د هیچا زیګر پاتې نه دی. او چې په اورنګ او په فرنګ به یې حملې کولې،
د افریدي سره اوس هغه لښکر پاتې نه دی چې په اورنګ او په فرنګ به یې حملې کولې د افریدي سره اوس هغه لښکر پاتې نه دی. مننه. راته نه ګورې په جار په لوپټه کې راته نه ګورې په جار په لوپټه کې پټ کوې راته اظهار په لوپټه کې راته نه ګورې په جار په لوپټه کې پټ کوې راته اظهار په لوپټه کې و نن خو راشه د منګي سره ګذرته نن خو راشه د منګي سره ګذرته چې د وکړم دیدار په لوپټه کې و مخامخ سره کته یې نشو شرمېږو مخامخ سره کته یې نشو شرمېږو نه انکار وي نه اقرار په لوپټه کې و لکه پټه په وریځو کې سپوږمۍ وي لکه پټه په وریځو کې سپوږمۍ وي داسې ښکاري ستا رخسار په لوپټه کې. عاجز صاحب شعر دی د وصال د ارمانونو شپې غمجن کړم د وصال د ارمانونو شپې غمجن کړم سترګو سترګو د کړم ښکار په لوپټه کې. اسرار صاحب شعر دی په ګلونو کې په خیال باندې ګرځېږه په ګلونو کې په خیال باندې ګرځېږه و د نن خلی چې خار په لوپټه کې. افریدی صاحب تاسو ته ډالۍ دی شعر چې یم پښتون د روایاتو نه مجبور یم پښتون د روایاتو نه مجبور یم راته ونه کړی ازار په لوپټه کې. او اخیری شعر دی چې د شړشمو لولزي سفره پټه د شړشمو لولزي سفره پټه نن یو نه سنگار په لوپټه کې نن یو نه سنگار په لوپټه کې. مننه سمر صاحب. د غزل نه مخکې یو درې شعرونه عرض کومه چې زړه کې وایمه چې لاړمه بس لاړم زړه کې وایمه چې لاړمه بس لاړم چې د کوم تصویر ته ګورم نو ژاړم. زړه کې وایمه چې لاړمه بس لاړم چې د کوم تصویر ته ګورم نو ژاړم او لاس مې پورته په دعا کې ونیولي اسرار صاحب لاس مې پورته په دعا کې ونیولي تا د خپل ربه غواړم بس غواړم او ستا هجران را باندې داسې چارې کړي او ځان د هر چا نه رانغاړم. غزل ساده غوندې چې زه پاکستان ته کابل جان کې اوسې بیا هم زما د زړه جهان کې اوسې او چې چرته یې رب دې خوشاله ساته ته خو زما د زړه ارمان کې اوسې او په هغه ځای کې دې ګلونه وشي که آبادۍ که بیابان کې اوسې او لږ خو مې پوه کړه نه پوهېږم اشنا او تر صاحب لږ خو مې پوه کړه نه پوهېږم اشنا چې هلته ته په څه ګزران کې اوسې لږ خو مې پوه کړه نه پوهېږم اشنا چې هلته ته په څه ګزران کې اوسې او اغیاره ښه ورځ به ونه وینې ته اغیاره ښه ورځ به ونه وینې ته خو اکثر زما ګریوان کې اوسې او شعر دی چې ټوله دنیا وه خو ته نه وې اشنا ته لکه ستوری په اسمان کې اوسې او اخیری شعر دی چې ښکلی خو یې ښکلی به ولې نه یې ته د وارث عجز دیوان کې اوسې. و چې پښتانه که سره واړه یوه خوله شي پښتونخوا کې بیا جنګ جګړې نشي. و چې هر وخت پکې یوه نوې هنګامه وي داسې ځای کې به زړه څرنګې ښه شي. ډېر ښه او د زړه در په زړه کې خپله پیداویږي
د کیکر بوټی څوک نه کري خو وشي خوش ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه د زړه در په زړه کې خپله پیداویږي د کیکر بوټی څوک نه کري خو وشي د ظالم رسۍ به غوڅه کړي په لار کې د ظالم رسۍ به غوڅه کړي په لار کې د ظالم رسۍ به غوڅه کړي په لار کې دا سمټ شوي پښتانه خلک تېره شي ډیر ښه ډیر ښه او په هجران کې یې خولې رازنې تللې په هجران کې یې خولې رازنې په هجران کې یې خولې رازنې تللې او په وصال کې مو اوس باد نه کې ساړه شي ډیر ښه په وصال کې مې اوس برنا کې ساړه شي او په رڼا ورځ د خپل سوري نه یاریږي په رڼا ورځ د خپل سوري نه یاریږي او په ګیدړه راخوا دې شي چې تیاره شي په رڼا ورځ د خپل سوري نه یاریږي او په ګیدړه راخوا دې شي چې تیاره شي او مکتب چې د هجران په شپه کې خوب چاله وردرومي د هجران په شپه کې خوب چاله وردرومي او خدای خبر دی چې اوتر غریب ودې شي ډېر ښه اوتر صاحب ډېر ښه ډېر